سلامونه دوستانو، امید ده چې تاسو ټول به ټیک ټاک پښتون په دوبۍ کې یو بل اپیسوډ سره زه عبدالولي دا وخت په دوبۍ کې ولاړم او زما سره دلته کې پښتانه مې پیدا کړي دي او دوه خو مې دلته کې راته میلاو شو د دوه ورځو نه راسره یو د بل خو تاسو ته پته ده زما سره زوړ پښتون دی په اکثره ویډیوز کې نو په دې کې یو موږ سره دلته کې زمونږ ورور رضا افریدي د چا تعلق چې کوم دی د باړې سره دوی تعلق دی او بل زموږ سره دی الف خان بھائی او د دوی تعلق دی د پېښور. نو موږ دا ویډیو شروع کوو. دې ویډیو کې تاسو ته موږ نوې دوبۍ ښیو ولې چې مخکې ویډیو موږ جوړه کړې وه په هغې کې موږ تاسو ته اولډ دوبۍ هغه ډېره ایریا کوم چې دویم پاکستان ورته زه وایم. نو نن موږ به ځو تاسو به بوځو مختلفو ځایونو ته. نو رضا بھائی څنګه چل دی یار مطلب دلته دوبۍ ته راغلي یو نن دا نوې دوبۍ ګورو نو چېرته به ځو خیر یو خو السلام علیکم علي بھائی ډېر خوند یې وکړ تاسو سره میلاو شو او دا اوس راغلي وو دوبۍ پرېمله نو ګورو انشاءالله ډېر مزیدار ځای دوبۍ تاسو هم راشئ دوبۍ له یو پرامنه ملک دی ښه ملک دی او سکور ملک دی راشئ چکر ولګئ اوس به تاسو ته موږ پرې وښیو. دا فریم دی شاته تاسو ته که تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري او بل الف خان بھائی د فریم نه بعد به بیا موږ ته اول خو ویلکم کوو تاسو ته. السلام علیکم ډېره مهرباني ولي بھائی دا دوبۍ ډېر زبردست ځای دی او چې دا وګورو انشاءالله بیا به ځو دوبۍ مول ته برج خلیفه سره لاندې هغه کوم واټر ډانس وغیره یو شی بل شي انشاءالله هغه به ګورو. بس راځئ زموږ سره ډېره مزه به وکړي. راځئ زموږ سره راځئ او دا فریم چې کوم دی دې نه بعد بیا هلته ځو نو د دنیا ټول غټ بلډینګ هم تاسو ته ښایو او آی هوپ چې ډېره مزه به وکړي دا ویډیو. دوبۍ د فریم دپاره هم ټیکټ واخیستو. ټیکټ خو یاره کافي ګران دی په 50 درهمه چې پاکستاني تقریبا 2000 روپۍ جوړېږي او خو لیکن ګورو که نه تجربه ګورو یې څنګه چل دی. 150 میټره د اوچت دی که نه 150 میټر اوچت دی د 1 جنوري 2018 باندې یو نیم کال یې وشو که نه او تاسو کتلی شئ لکه مطلب خلک خو ډېر زیات دلته را روان دي چکر دپاره. اصل کې نن چټۍ ورځ هم ده خو ګورو که نه چې څنګه تجربه ځي بیا تاسو ته اخره کې وایو چې څنګه خوند کوي که نه. اوس لین کې ودرېدلو بس لږ ساعت بعد به زموږ نمبر راشي بیا بس دا بره فریم دی دا ګورئ و دې ته خیجو د خیره. د دې فریم نه هغه یو طرف ته نوې دوبۍ ښکاري برج خلیفه وغیره او د بل طرف ته زړه دوبۍ ښکاري دا تاسو کتلی شئ. بره راوختو یاره 150 میټره بر راوختو او د فریم کې اوسېږو. تاسو ګورئ د فریم خاص خبره دا ده چې شاته یو طرف ته دوبۍ نوې دوبۍ ښکاري برج خلیفه وغیره بلډینګونه تاسو کتلی شئ او هغه بل طرف ته زاړه دوبۍ ښکاري که نه ډېره وغیره. نو څه خیالات یار فرست ټایم دی تاسو؟ ما فرست ټایم دی خو ډېر زبردست خوند یې وکړ علي بھائی او بیا مطلب چې تاسو راسره یې نو نور یې خوند وکړه انشاءالله نور هم څه نه خوند. زه خو ډېر زیات امپرس شوم خاص کر دلته کې که تاسو خیال وکړئ لاندې او شیشه کې ځای ښکاري بلکل ډېر های لیول دی. دلته کې تاسو ته ښې وګوره انبلیویبل دا ځای لاندې مکمل چې کوم دی ښار ښکاري ښه.
د دوبۍ فریم زمونږه تجربه وشوه د تاسو شاته کتلی شئ دغه ماښام ټایم دی اوس د لایټینګ وایټینګ لګېدلی دی په دې دوبۍ کې او د هغې نه علاوه چې کوم دی بس دا یو یونیک ایکسپیرینس دی یو نوی شی دی چې ډېره مزه کوي او دې ملګرو نه تپوس کوو څنګه یاره تجربه څنګه وه ملا ولي به ډېر خوند یې وکړه ډېر زبردست نظاره ده خوند یې وکړه الحمدلله خټ مزه وکړه او بل 150 میټر برن ټول دغه ویو ښکارېدو ډېره مزه وکړه او ډېر هم انجوای کړو ډېر زبردست او چا چې زړه کېږي انشاءالله دلته لازم راشئ وزټ وکړئ ډېر زبردست دی بس د دې نه بعد اوس موږ ځو تاسو دنیا د ټول نه اوچت بلډینګ ښیو کوم چې نوم دی برج خلیفه او هلته کې څه د اوبو اکټیویټي ده فاونټین دی او دوبۍ مال چې کوم د دنیا یو غټ مال دی هغه هم درته ښیو نو راځئ زموږ سره دلته راورسېدلو یاره دوبۍ مال او د برج خلیفه د دنیا ټول نه اوچت بلډینګ دی او دوبۍ مال چې کوم دی دا شاته اوس پکې راغلو اخوا دې طرف ته او بیا شاته دغه چې کوم دی د دنیا د ټول نه اوچت بلډینګ 120 چته دی او دې ته ډېر خلک راځي دلته چکر ته ډېر خلکو چې کوم دی دلته سیلانیان راځي روزانه او بس دلته یو د اوبو یو شو کېږي د لایټینګ وغیره نو هغې ته ډېر خلک راځي او تاسو کتلی شئ دنیا جهان خلک راغلي دي ولاړ دي ورته او موږ هم انتظار کوو چې د شو شروع شي تاسو ته ښیو دې ته وایي ډانسینګ فاونټین یاره والله ډېر په ټایم راورسېدو ډېره مزه یې وکړه دا شو مو وکتله فاونټین شو مطلب چې دا اوبه چې دي دا خوځېږي راخوځېږي لایټینګ او اوبه را راځي فوارې ټایپ که نه او میوزیک یې ورسره لګولی د ټولو نه انټرسټینګ خبره دا ده چې دا د دنیا د ټولو نه اوچت بلډینګ چې 120 چته اوچت دی هغې ته بلکل مخامخ د اوبه دي تاسو کتی شئ دی په دې اوبو کې کېږي اوله خبره دویمه خبره چې بلکل کوم شاته تاسو ته ښکاري دغه دوبۍ مال ګیټ دی او دوبۍ مال هم د دنیا ټولو نه غټ مال دی لیکن هلته اوس موږ په دې نه ځو چې شپه ده موږ د شو کتو ته راغلي دا شو تاسو وکتله تاسو په دې ډېر خوند اخیستی او موږ هم ډېر خوند واخیستو دا ما مخکې هم ډېره کتلې ده خو ما چې تاسو ته هم یو ځل وښیم او ډېر زیات سیلانیان دلته راغلي دي مطلب خلک چې کوم چکر والا دي بې انتهایي زیات راغلي دي د شپې د یو خوستو ځای نه او اوس چې کوم دی رضا بھائی څنګه چې لیر اخري مطلب دا څه پیغام ورکړی دی ویډیو کې موږ دلته راغلي برج خلیفه له ډېر زبردست خوند یې وکړه ډېر ښایسته موسم دی او ولي بھائی صاحب والا ډېر زبردست خوند یې وکړه او مخکې هم راغلي وو او یو جدا خوند یو ګیدرینګ ملګري راسره دي الف خان ملګری مې دا به تاسو ته خپل تاثرات بیان کړي الف خان ته ووایه څه که نه دې باره کې دا خو موږ ډېر په ټایم رالو 7 o'clock لکه یعنې 7 بجې موږ په ټایم راورسېدو ډېر زبردست فکس ټایم ته رالو او ډېر زبردست انجوای
انجوایمنټ مو وکړو او ډېر زبردست مزه وکړه او خلک هم راغلي ډېر ښه کافي او دا ده چې موږ خپل خوند واخیسته په ټایم باندې او انشاءالله مخکې به نورې ښې ښې ویډیوګانې انشاءالله راځي ښه ځایونه به راځي مړی خبره سره کې دا ده موږ وایي چې یاره بس اسره تاوان دی وروره دا دوبۍ ته بس رالو موږ وایي چې اسره تاوان دی ورځو پې نو چې بس اوس راغلو که نه مطلب چې راغلو الرېډي راغلي یو دوبۍ کې نو موږ وایي ورځه پې بیا لکه بریک مه اخله بس موږ یې ځان ور ورسوه او موږ د چا نه کم نه یو لکه مطلب ټیک ده چې مطلب خلک دلته انګریزان هم ډېر راځي موږ انګریزان نو کم یو څه یار او بل دا چې رښتیا خبره ورته وکړو دا چې کومه شو ده او دا مال او دا چې کوم دا غټ بلډینګ دی دا وایي دا غټ په دې باندې خرچه نه راځي وروره دا فری دی فری کې ګورې ته ځان راورسوه صرف د ټرین کرایه لګي موږ خیر ګاډی کرایه ورکړو راشه بس مزې کوه مړه هر څه پکې فری کې ګوره ماحول هم دی او رنګینۍ هم دي او خوشحالۍ هم دي انټرټینمنټ هم دی هر نو انتظار د څه دی وروره بیګ میګ راوچتوه ځان را رسوه دلته کې ډېره مهرباني میلاویږو تاسو سره بله ویډیو